غایبانه جنازه کېدی شي که نه شي کېدی صحیح تفصیل څه دی په شرګړ کې یو مولي صاحب هغه څه ورځې مخکې غایبانه جنازه هغې کړې وه دا یو مولي صاحب کړې وه پته نه لګي د چا یې کړې وه او داسې نه کول پکار دی خپل ماحول دا زموږ مذهب نه دی د امام شافعي رحمت الله علیه مذهب صرف دا دی چې یاره غایبانه جنازه هغه درست او د هغه لپاره دلیل هغه د نبي علیه صلات وسلام چې نجاشي بادشاه جنازه کړې وه دا خو د نبي علیه السلام نه 4000 کیلومتره لرې و نجاشي بادشاه د حبش چې کوم بادشاه و د ایتوپیا هغه د نبي علیه السلام خصوصیت و ځکه نبي علیه السلام صاحب کشف و حضرت جبریل راغی او د خپل وزر یې داسې کړ نبي علیه السلام او صحابو ته کټ ښکارېدو د نجاشي بل یو څو ورځې مخکې مې د یو مولوي صاحب کلیپ راته چا راولېږو ما ته ویې وي دې مسلې باره کې څه وی اکثر ملګري کلیپ راولېږي تپوس کوي چې مولوي صاحب دا وایي دا خبره صحیح ده او که نه ده دلیل بیشتي او که نه نو هغه کلیپ کې دا دي چې چا دې تپوس کړی چې لکه دلته یو کس یو مولوي صاحب غیبانه جنازه کړې ده چې دا به جایز وي او که نه جواب د عالم ذمهواري دا ده که چېرته لایق د دې منصب وي اله چې لایق نه وي پکار دا نه دی چې هغه کښېني په دې ځای باندې چې دی د مسلې وضاحت په څه کې وکړي پښتو کې قرآن او حدیث په رڼا کې دلایلو په رڼا کې نو هغه ووایي جواب دا و وایي زه په خپله هم خبر شوی یم چې دلته یو کس دا کار کړی دا کول نه دي پکار دې سره ماحول خرابېږي څومره علمي جوور جواب دې سره ماحول خرابېږي لکه زموږ د ماحول سره سویمه ده ته د مسله بیان کړه قرآن او حدیث په رڼا کې که ستا رایې دا دی چې نه کېږي هم د قرآن او د حدیث په رڼا کې بیان کړه چې دا کار نه دی صحیح غلط دی ځکه چې الله دا وایي د الله رسول دا وایي صحابه کرام دا وایي ماحول خرابېږي نو د دې مسلو نه وته پکار دي زمونږ معاشره زمونږ ماحول زمونږ مذهب زمونږ کتاب زمونږ مولا دا مونږ مسلمانان یو الحمدلله او قرآن او حدیث کې چې څه الله او د الله رسول ویلي مونږ یې منو زموږ په ایمان دی داسې ده که نه ده یاره بیا هم جواب ستاسو کمزوری داسې ده که نه ده دغه شان دا زمونږ دین دی قرآن او حدیث صحابه کرام چې څه وایي دا زمونږ دین دی الحمدلله الله دې به مونږ د مرګه پورې ساتي